د سر په درد کې قسمونه دي. ټایپس اف هډیک. د سر د درد یو 4 غټ قسمونه دي. هغه زه تاسو ته وایم. په هغه کې یو دی مایګرین هډیک، ساینوس هډیک، ټینشن هډیک او کلسټر هډیک. دا 4 قسمه د سر درد دی. اوس دا ټول جدا جدا دي. چې د خلکو په سر باندې درد راشي نو د هغوی دا مطلب دی چې بس دا ټول یو قسم درد دی د سر. خو نه، په دې کې فرق شته. مایګرین هډیک دا د سر هغه درد دی، په پښتو کې ورته خلک نیمسیری وایي. یعنې مطلب دا چې دا په دې نیم سر باندې درد راشي. دا سر داسې بالکل په دې مین باندې نیم شي، د یو طرف ته سترګه مخ په دې سایډ باندې د انسان درد راشي. دې ته ویل کېږي مایګرین هډیک، کوم ته چې په پښتو کې نیمسیری وایي. دویم چې دی ساینوس هډیک. اوس ساینوس هډیک څه ته ویل کېږي؟ ساینوس هډیک دا د سر هغه درد دی چې دا په دې سترګو باندې او د دې سترګې سره په دې پوزه کې چې کوم اډوکی دی په دې باندې درد راشي. دننه اصل کې کیویټیز دی، هغه ته ویل کېږي ساینوویل کیویټیز، ساینوسس چې ورته ویل کېږي. اصل کې د هغه مسله راشي. نو د هغه د وجې نه بیا دواړه سترګې او دا پوزه په دې ایریا باندې چې کله د سر درد رالی نو دې ته ویل کېږي ساینوس هډیک. مطلب دا دی چې دا دننه هغه کوم سوري چې دي که نه ساینوسس هغه بند شوي دي یا په هغه کې څه مسله راغلې ده. نو دا دویم قسم د سر درد شو. دریم چې دی ټینشن هډیک. اوس ټینشن هډیک کوم هډیک دی؟ دا عام طور هغه هډیک دی د سر هغه درد دی چې هغه خلکو ته د ټینشن د وجې نه په سر درد راځي. مطلب دا یو انسان خفه شوی دی، څه ټینشن دی، څه پریشر دی، څه خفګان دی، د هغه د وجې نه چې کله په سر باندې درد راځي نو هغه ته ویل کېږي ټینشن هډیک. خو دا ټینشن هډیک دا په دې ایریا باندې راځي. دا د انسان تندی چې دی که نه دا په دې ایریا چې کله درد راځي نو پوه شه چې دا د ټینشن هډیک دی. دا د ډېر زیات سوچونو یا د خفګان د وجې ده. د دې سره اکثر په دې سایډونو باندې هم دا درد راځي. دا ټول د ټینشن هډیک دی. صحیح ده. څلورم بیا کلسټر هډیک دی. اوس کلسټر هډیک څه ته ویل کېږي؟ کلسټر هډیک د سر درد هغه قسم دی چې هغه په دې یو سترګه باندې درد راځي. دا د سترګې ایریا چې کومه ده که نه دا یو ایریا بس په دې باندې چې کله درد راځي نو دا کلسټر هډیک دی. نو اصل کې تاسو ما وویل دا هډیک په 4 قسمونو باندې دی: مایګرین هډیک، ساینوس هډیک، ټینشن هډیک او کلسټر هډیک. دا 4 د سر د درد ځان له جدا جدا قسمونه دي.